د عرفه روزه کله ده او د دې څه فضایل دي. نو زموږ عزتمندو د عرفه د روزې ډیر اوچت فضیلت ثابت ده، بے انتہا اوچت فضیلت ثابت ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه د الله رب العزت د ذات نه امید ساتم چې د عرفه روزې په بدل کې الله رب العزت د یو کال مخکې او یو کال راتلونکي ګناهونه معاف کړي. مطلب دا چې کم انسان د عرفه یو روزه ونیول کنه نو دې انسان ته د یو کال مخکنی ګناهونه معاف شي او یو کال چې کم راتلونکي کال دی ګناه لا کړی نه ده د مخکې ورته الله رب العزت معاف کی. زموږ عزتمندو د عرفه د یوې روزې په بدل کې تاسو ته د 2 کال ګناهونه معاف کیږي. نو هر مسلمان کوشش وکړي چې د عرفه روزه خامخا ونیسي ځکه چې ډیر اوچت فضیلت ثابت ده. خا اوس د عرفه روزه کله ده دا به کله مونږ نیسو. نو زموږ عزتمندو د عرفه روزه چې دا کنه د لوی اختر نه یو ورځ مخکې نیول کیږي. صحیح شو جی؟ د لوی اختر ورځ نه چې کومه مخکې ورځ وي کنه که تاسو هر ملک کې پاتې کیږي چې دا کوم ملک کې اختر کنه د دې نه یو ورځ مخکې به دا روزه نیول کیږي او دغه ثواب به تاسو ته ملاويږي. صحیح شو جی؟ نو په پاکستان کې اختر چونکې د پیر پورس باندې دی نو د عرفه روزه چې دا کنه په پاکستان کې د اتوار په ورځ باندې به نیول کیږي. صحیح شو جی؟ او هغه ملکونه هغه وطنونه چې هغه کې اختر د اتوار په ورځ باندې دی نو هغه ملکونو کې به د عرفه روزه د خالی په ورځ باندې نیول کیږي، خا د شنبه په ورځ باندې نیول کیږي. صحیح شو جی؟ خاجي په دې خبره باندې دلایل څه دي؟ اکثر خلک وایي کنه چې عرفه خو سعودي عرب کې ده وی دلته پاکستان کې عرفه څه کوي. نو زموږ عزتمندو دغه خبره بالکل غلطه ده. د عرفه دا روزه چې دا کنه دا د 9 ذی الحجې روزه ده. دا څه لازمي نه ده چې الته به حاجیان صاحبان عرفات کوي نو هغه د وجه مونږه د روزه نیسو. نه دا روزه په اصل کې د 9 ذی الحجې ده. صحیح شو کنه جی؟ نو عرفه چې یوم عرفه چې دی ته ویل شوی ده کنه هغه صرف او صرف د دغه د وجه نه د ویل شوی دی ته چې حاجیان صاحبان په دغه ورځ باندې په عرفات کې وقوف کوي نو دې د عرفه ویل کېږي. نه صرف دا وجه نه ده بلکې د دې درې څلور وجوهات نورم دي چې دغه وجوهات په بنا باندې دي ته یوم عرفه ویل کېږي. نو اوس احکام وجوهات کم دي چې آی د وجه نه دي ته یوم عرفه ویل کېږي دغه ته تاسو غوږ کېږدئ. ښه نو اول تاسو او پیژنئ چې یوم عرفه دې ته ویل کېږي د دې معنی څه ده؟ د دې معنی ده د پیژندو ورځ. یوم عرفه د پیژندو ورځ. نو اوس دا نوم ورته ولې ورکړی شوی دی؟ اوله وجه دا ده کنه چې حضرت ابراهیم علیه السلام په 8 ذی الحجې باندې خوب صحیح کو چې الله رب العزت ورته حکم وکړي چې خپل زوی ذبح کړه حلاله دا حکم ورته وشو. خو چې کله راپاسېدو کنه نو حضرت ابراهیم علیه السلام لږ غونتې په شک کې کېدی شي چې دا خوب د الله رب العزت طرف نه وي. ټیک شو؟ نو دې کې ورته لږ غونتې تردد او شک وشو، پوره یقیني ونه شو چې کله بیا 9 ذی الحجې شپه شوه که نه حضرت ابراهیم علیه السلام اوده شو بیا یې خوب صحیح کو. بیا ته الله رب العزت وفرمایل چې ته خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کړه حلاله کړه. نو چې کله بیا 9 ذی الحجې په ورځ باندې حضرت ابراهیم علیه السلام راپاسېدو یقین ورته وشو چې یقینا دا خوب د الله رب العزت طرف نه دی او دا ماته وحی ده. نو دا خوب یقینا وپېژندو د الله رب العزت طرف نه چې ورته دا کوم خوب وکنه هغه وپېژندو نو په دغه ورځ ورته پہچان وشو کنه نو دغه ورځ ته د وجنه یوم عرفه نوم ورکړی شو، یعنی د پیژندو ورځ چې په دغه ورځ باندې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله رب العزت دا حکم پیژندو او دا یې وپېژندل چې دا خوب د الله رب العزت طرف نه دی. یو وجه دا ده. دویمه وجه دا ده کنه چې الله رب العزت په حضرت ابراهیم علیه السلام د حج احکامات ښودل نو لږ به زده کول نو مکمل احکامات چې دي هغه حضرت ابراهیم علیه السلام په 9 ذی الحجې باندې وپېژندل. نو ټول احکامات وپېژندل زده کړل نو د وجه نه 9 ذی الحجې ته یوم عرفه نوم ورکړی شو، یعنی پیژندو ورځ. ځکه چې په دې باندې حضرت ابراهیم علیه السلام د حج هغه ټول احکامات پیژندي. یو دا وجه شوه. درېیمه وجه په دغه ورځ باندې همدغه چې کوم خلک بیانوي حاجیان صاحبان وقوف کوي په عرفات کې نو ځکه ورته یوم عرفه ویل کېږي. د درېیمه وجه شوه. څلورمه وجه الله رب العزت وایي چې کله حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام دنیا ته راولېږل د جنت نه کنه نو آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام دوی دواړه د یو بل نه جدا وو، ډېر لرې وو د یو بل نه، یو بل یې نه ولیدلي او یو بل یې صحیح کول هم نه شول. نو په 9 ذی الحجې باندې حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام دواړه یو بل سره ملو شول او دواړو یو بل وپېژندل.
نو د وجنه د ورځې ته نوم ورکړی شو د پیجندو ورځ، یوم عرفه د پیجندو ورځ. نو دغه مناسبت سره هم د یوم عرفه ویل کیږي. نو اصل کې چې دا نهمه ذی الحجه ده، دا نهمه ذی الحجه چې دا برکتونو والا ورځ ده. زموږ عزتمندو دا روزه چې د عرفه کنه په نهمه ذی الحجه باندې ده، او څنګه چې احادیثونه ثابت هم دي. امهات المؤمنین زمګه مین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانه مبارکه هغه فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه، وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نهمه ذی الحجه باندې روزه نیوله. نو امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې خبرو باندې پیښوي. په پاکستان کې د عرفه روزه چې دا به ان شاء الله د اتوار په ورځ باندې نیول کیږي، او کوم ملکونه چې سعودي عرب سره یو ځای اختر کې یعنی د اتوار په ورځ باندې د هغې اختر دی، اخکل تبه د خالی په ورځ باندې د عرفې د روزه نیول کیږي. صحیح شو جی؟ امید دی چې ان شاء الله پیښوي به یې په تاسو که بیا هم پکې څه سوالي څه تپوسي کمنټ کې رابطه کولی شئ. ان شاء الله زه به کوشش وکړم چې تاسو پې پوهېږم. صحیح شوه؟ کوشش وکړئ ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیئر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسېږي او هغې روزه ونیسي او تاسو ته ثواب ملاویږي. الله رب العزت مو خوشحاله آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.